ګلبدین حکمتیار پاکستان کې څه ویلي او افغانان ولې ورته غوسه دي؟ سلام ستړي مشئ. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په اسلام آباد کې په یوه خبري ناسته کې ویلي چې د کابل حکومت د جګړې دوام غواړي او د سولې پلوی نه دی. حکمتیار د افغانستان حکومت ته د کابل حکومت خطاب کړی. دغه راز حکمتیار پاکستانی چارواکو ته ویلي چې کابل زموږ او ستاسې د دښمنانو په لاس کې دی. نوموړي ویلي چې پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ سوله کې خورا مهم رول لوبولی او د افغان سولې پروسې بشپړ ملاتړ ته هم ژمن دی او دا هم ویلي چې هند په افغان سوله کې د پاکستان په څېر صادقانه همکاري وکړي. دغه راز پرون یې ویلي وو چې پاکستان د افغانانو دویم کور دی. په هر حال ګلبدین حکمتیار په 3 ورځني سفر پاکستان ته تللی. هلته یې له لومړي وزیر عمران خان، ولسمشر عارف علوي، بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره لیدلي. پاکستان ته د ګلبدین حکمتیار سفر او هلته د نوموړي د څرګندونو په اړه ټولنیزو رسنیو کې سخت غبرګونونه راپارېدلي. خلکو ویلي د حکمتیار دا خبره چې ویلي دي د افغانستان حکومت سوله نه جګړه غواړي، دا خبره خو په خپل ذات کې ظلم دی. خو په اسلام آباد کې دا خبره یوازې باطله ادعا نه بلکې دښمن ته له مداخلې برات ورکول او د پاکستان ټولو ظلمونو، مداخلو او وحشتونو ته پرتوګ ورغوستل دي. خلکو ویلي چې خپل کورني مخالفتونه تر نورو هیوادونو وړل او په دښمن هیواد کې د دا ډول څرګندونو کول بیخي نامناسب دي. په هر حال تاسو د ګلبدین حکمتیار د دې خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. بل ویډیو مو په دې بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.